شپږیزه یادې سیالۍ د افغانستان د کورني کرکټ مشهوره سیالۍ دي چې نن یې نهم پړاو د 5 لوبډلو سپین غر پړانګان مس عینک اتلان بند امیر خماران بوس ساتونکي او امو نهنګانو لوبډلو ترمنځ د کابل کرکټ لوبغالي کې پیل شوې. د کرکټ بورډ مسؤلین دغه سیالۍ مهمې ګڼي او وایي چې د دې لیګ د لارې ګڼ شمېر لوبغاړي ملي لوبډلې ته وتلي او اوس مهال په یاده لوبډله کې لوبیږي. دوی همداراز زیاتوي د دې لیګ هدف دا دی تر څو نور استعدادونه هم لاسته راوړو. مخکې هم د شپږیزې نه موږ ته ډېرې داسې ځوانان لاسته راغلي چې هغه ډېر ښه استعدادونه او اوس په ملي لوبډله کې لوبیږي. نو د شپږیزې نه هم هدف دا دی چې موږ دلته ځوان استعدادونه پیدا کړو او دغه ځوانان چې په کور دننه په کرکټ کې لوبیږي زحمت یې ویستلی تر شپږیزه چې رارسېدلي دوی ښه پرفارمنس کړی په کوشتپه کې ښه پرفارمنس کړی د هغې مخکې په کورنیو سیالیو کې ښه پرفارمنس کړی تر دې ځای راورسېدل. نهم پړاو شپږیزه لیګ کې د نندارچیانو شمیر هم د پام وړ دی او د هیواد د ګڼو سیمو خلک راځي تر څو یادې سیالۍ او لوبغاړي د نږدې وګوري. لکه څرنګه چې زه مزمل نسیمي د ننګرهار څخه راغلی یم تر څو د شپږیزه نږدې څخه تعقیب کړم او خپل اتلان تشویق کړم. له تاسو څخه هیله کې چې راشئ او له نږدې څخه شپږیزه تعقیب کړئ او خپل اتلان مو تشویق کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. فضل الرحمن رحماني یم د کابل شپږیزې لیګ ته راغلی وو. موږ ډېر خوشحاله شو چې مثلا خپل ګراوند کې د خپل ملي اتلان یینو نو موږ ډېر روحیت اخلو. احترامات رحمدین پکتین هم د پکتیا ولایت نه راغلی یم د مس عینک لوبډلې کې مینوال یم. په نهم پړاو شپږیزه لیګ کې ټول یوې سیالۍ ترسره کیږي چې 14 ورځې به دوام وکړي. د شپږیزه کرکټ لیګ سیالۍ د لومړي ځل لپاره په 2013 میلادي کال کې ترسره شوې چې تر اوسه یې 8 پړاوونه بشپړ شوي او د نهم پړاو سیالۍ اوس ترسره کیږي.